کور دې آباد، بچیان لوی، چې تاسو موږ سره مرسته وکړه. زموږ کورونه څراغونه وړي الله تعالی دې تاسو ته د دې مصیبت او د دې غم او د دې تکلیف چې تاسو ته رسېدلی ده په دې کې تاسو خپل کورونه د لاسه ورکړي، د کور اسباب، وسایل او کوم ظروف چې هغه تاسو د لاسه ورکړي دي، په دې الله تعالی تاسو ته اجر درکړي. د مؤمن دپاره هر مصیبت هغه اجر لري چې کله هغه پې باندې صبر وکړي، او هر خوشحالي ورته اجر لري چې کله هغه د الله تعالی شکر پې ادا کړي. زه د دې جومات نه، د باریکاو د دې جومات نه ټوله دنیا کې میشتو افغانانو ته عرض لرم چې دې سیلاوونو کې د خپلو هېوادوالو لاسنیوی وکړي. دوی چې څه لرل ټول اوبو ترې وړي دي، نو په دې سختۍ کې او په دې تکلیف کې د خپلو ورونو سره ودرېږئ. احساس خیریه بنسټ انشاءالله ستاسې په خدمت کې ده، په شفافیت او نظم سره به ستاسې مرستې تر دوی رارسوي. احساس خیریه بنسټ دا د خپلو هېوادوالو، د شتمنو مالدار هېوادوالو او داسې د سیلاب ځپلو، زلزله ځپلو او مصیبت ځپلو هېوادوالو ترمنځ د پله حیثیت لري. د کمې ورځې نه چې سیلاب راغی او موږ په دې خبر شو چې ننګرهار کې په مختلفو علاقو سیمو باندې سیلاب راغلی د زموږ هېوادوالې د تکلیف سره مخ کړي دي او د هغوی کورونه وران کړي دي، نو په هماغه ورځ باندې موږ لاس په کار شو او زموږ ورونه رضاکار ټیمونه دلته راورسېدل، مختلفو ساحو ته لاړل، خپل وس مطابق مرسته او همکاري یې وکړه. موږ دا د نن په دې علاقه کې ستاسې په خدمت کې یو
دغه څه ناڅه مرسته چې موږ تاسو ته راوړې ده دا د مختلفو هیوادوالو لخوا شوې وه چې نومونه دلته سته حاجي صاحب محمد سلیم د جرمني نه، محمد منیر صاحب، عثمان زاده صاحب، احمد هشام صاحب، مصطفی جان صاحب، ډاکټر صاحب مومند، عبدالرحمن صاحب، تاج محمد صاحب، ضیاء الحق صاحب، ام الخیر زموږ یو خور ده، ضیاء الرحمن صاحب، ضیاء الرحمن صاحب کابل نه، همدا رقم د کابل د 8مې ناحیې او د 15مې ناحیې د ځینو ورونو دوستانو مرسته مې راټوله کړې وه، ننګرهار ته مو راوړه، تر تاسې مې راورسوله. الله تعالی دې د دوی ټولو مرسته قبوله کړي. Allah